توره جوړه دنګه ځواني واه 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 توره جوړه دنګه ځواني واه واه تا ته لوګی شه سپېلني واه 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 او جوړ له ګبینو ننګي واه 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 خو تورې سترګې دې بیخي واه واه او چې خپل لالی غېږه کې کلک ونیسې چې خپل لالی غېږه کې کلک ونیسې دومره خوږه بې ادبي واه 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 سلامونه دوستانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه اوسئ روغ اوسئ د ژمي شپه ده ځکه مو دا کمپله یا هم توس ورته ځینې خلک وایي خو دا د قطو توس نه ده مقصد دا هماغه صاحب دا قدرمن ملګري خو ټول پېژنئ همت صاحب هلال صاحب او صافی صاحب او مخامخ کامرمین چې دا چینواری صاحب د ډېره ډېره مننه همیشه وایي چې تاسو ویډیوګانې کوئ ویډیو کامرمیني زه درته کوم خو مګر هغه دا وایي چې ما نه منشن کوي دا ځلې حتما زه منشن کوم خو تاسو نو مې هیله دا ده چې فالو یې کوئ صافی صاحب نو خبرې به ډېرې نه اوږدوو بس راځه ښایسته ښایسته زمزمې به درنه اورو بس ملګرو باندې په ټیک ټاک کې فیسبوک یوټیوب کې حتما اورو ورباندې سمه ده انشاء زه به راته بس زمزمه به وکړم زمزمه شروع یو کړي غزل دی خدای دې وکړي چې خو وړ مو وګرځي حتما ستاسو په اجازه ورځه پې حج چې د ښکلا ګوري وای دي سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دي سبحان الله حج چې د ښکلا ګوري وای دي سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دي سبحان الله بېشکه جانه چې څوک تا ګوري وای دي سبحان الله څوک چې ترګمې ګوري ستا زلفې دې یاد شي ستا زلفې دې یاد شي څوک چې ترګمې ګوري ستا زلفې دې یاد شي ستا زلفې دې یاد شي څوک چې بیا رڼا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله حج چې د ښکلا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله بېشکه ما چې په ژړا ګوري ډېر به راته وژاړي ډېر به راته وژاړي ما چې په ژړا ګوري ما چې په ژړا ګوري ډېر به راته وژاړي ډېر به راته وژاړي تا چې په خندا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله ولی تنهایی هیڅ کړو شکر دې خدای شته کنه شکر دې خدای شته کنه ولی تنهایی هیڅ کړو شکر دې خدای شته کنه شکر دې خدای شته کنه ولی ځان تنها ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله حج چې د ښکلا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله سیوری ستا د مینې دی ګوره د مهران غزل ګوره د مهران غزل واورئ د مهران غزل سیوری ستا د مینې دی ګوره د مهران غزل ګوره د مهران غزل ټول به یې بیا بیا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله حج چې د ښکلا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله جانه چې څوک تا ګوري وای دې سبحان الله واه 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 هغه وایي هغه د فرعونیان دا خلک دي هغه خوندور یو د ژمي شپه او دا ښایسته ښایسته غزلې او بیا ستا خوږه حنجره اوی ولا چې دا خو ستاسو مینه خاصه شته نه خوږ یې که نه خوږ دا خوږوالي کې بس دوزار ډېر شوق هم دی دومره شوق دی چې څه به کوې پښتنه اوس هغه زه را پیدا کړم چې څه
دا خو ما خو سم ارشیف در سره ده ولا چې سر کې چې ورکی انتخاب د دې طرز او دا ډیر خیر ډیر دا یو غزل کنه ډیر مشهور هم شو په سوشل میډیا کې د مخکې نصاب کړو او د مسافرو د مسافر وطن پاړول وطن پاړول. کېږ د خپل سر په زنګانو ورپسې نه کېک د مخبل سر په زنګانو ورپسې ګل وطن رایا چی کینم خور پسې وژاړم او هو کوم شو هغه ولا چې خلکو ډېر زما کوم یو خراب ویلې څنګه مې خپل ویلې دا کم وي خو خی وي هم انتخاب او هم غږ دواړه بس دا ستاسو مینه ده ولا د خاص نا نشته خدای ارشیف یې ګوره لټۍ پیدا کیږي نو ولا چې ورته وګورو هغه موبایل کې مې هغه یو چارج باندې شته بیا وڅ کې ور سره یو زیرا پیدا کوم ته ما سره ورته زده مې نه خلاص نه یې نشي نیمه کې وخت مې کشکره پیدا کړه زه خیر کله چې به موږ به غزل ویلې هغه وخت کنه ځواني وخت کې سیوا بیا به مغه کو به سکرین شاټ اخیسته او نه ما ځان سره ساتلی دي اوس خو نو اوس سوې هغه سره کوم چې اوس رانه په یادو غزل مغواړه اوس مې حافظه اوس کوم مې حافظه کمزورې شوې ها خدای یو شپه جانان راوله بیا به درته ډېرې کیسې وکړم څنګه درته تېرې کیسې وکړم سره کم دغه زمونږ حافظه استاد هماغه حال دی حال یو دی مشکل نه څه خیر. کوم خو موبایل درکم کنه ولا هغه راکړه تبه کې چارج ته کې کیبلو کې تر رسیږي ولا هغه وخت چې خو د راډیو پروګرامونه ول غزل وي هر څه حافظه کې ول کنه چادرې مې لیکل. خبرولو نام د سید ملګرو او بندرونه زیاتو دلته خو زګور په میاشتو کې په شپږو میاشتو کې یو ځل برابر سي یو مرکه وکي یو خبره وکي کنه کیسه خلاص ول دی چیم نستا بیا دې کې چې صافي سه بونه سړی د بګو درس نو بیان ورته بس بسم الله کا پیدا کوم چیرته هیڅ کیسه نه سم موږ اصل وخت لرو چې ته وخت ولري راته نه وخت ډیر دا ډیره مهمه ده دغه پورې څه نه وای شیرونه دیم کې چې نستا والله د سي دا وګوره کنه کوم ښه شعر باندې وای زبردست فکر خو دې سره غلي هغه دا به زه درته ونیسم ځه د منصور یو څو بیت دی پخوانی دي څو ارما مخکې ویلې د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما رومال راولېږه نامه ور باندې غزل دی او ویلې واوه ته شاعر یې زه یو کار خو وکړه ویلې واوه ته شاعر یې زه یو کار خو وکړه ویلې واوه ته شاعر یې زه یو کار خو وکړه ما له غزل ولیکه یاد پکې ور باندې او اخر میندې یم پخوا مې غلی مه تېرېږه اخر میندې یم پخوا مې غلی مه تېرېږه خازې د قبر په نازکو شونډو ښکل او یو بل بیت یې مو خو رانه هېر شو نو زه بیا بسی پیدا څه دا د صافی صاحب غزل را پیدا کړم موږ به صافی صاحب ته وایو صافی صاحب اوس راځه نو مات صاحب غزل وی ته بس زاره نوم وکړ چې سره جوړ شي درویش روخان یو د دې رواني کربلا یزیدان دا خلق دی د دې رواني کربلا یزیدان دا خلق دی فرعونیان پیژنې زمون رهبران دا خلق دی فرعونیان پیژنې زمون رهبران دا خلق دی د دې رواني کربلا یزیدان دا خلق دی فرعونیان پیژنې زمون رهبران دا خلق دی نن په پردي جنگ کې یو ځوان خپل سکه ورور وژلی داسې په جذبه یې وویل چې دا خلک یې واوري نن په پردي جنگ کې یو ځوان خپل سکه ورور وژلی هر سړی خاندي چې توبه افغانان هر سړی خاندي چې توبه افغانان دا خلق دی فرعونیان پیژنې زمون رهبران دا خلق دی فرعونیان پیژنې زمون رهبران دا خلق دی پښتانه څوک دي خو په خپل ورور غازیان دا خلق دي
پښتانه څوک دي؟ پښتان څوک دي خو په خپل ورور غازیان دا خلق دي جنتی دا خلق دي نا دوزخیان دا خلق دي جنتی دا خلق دي نا دوزخیان دا خلق دي پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دي د دې روانې کربلا یزیدان دا خلق دي پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دي د بوت شکن ابراهیم تبر می د لاس واخلي الله د بوت شکن ابراهیم تبر می د لاس واخلي او زر حق گنی د کانو دایان دا خلق دی او زر حق گنی د کانو دایان دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی د دې روانې کربلا یزیدان دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی د دیوالونو ګنګوسي اورم درویش روخانه هاي روخانه د دیوالونو ګنګوسي اورم درویش روخانه چا چې په ځان کړم اوس راشه په ځان دا خلق دی چا چې په ځان کړم اوس راشه په ځان دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی د دې روانې کربلا یزیدان دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی پیرونیان پیژنې زمونږ رهبران دا خلق دی واه 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 یار ما همت نه یو بیت اورېدلی و یو وخت کې موږ همیشه بهار اړیو کې 2012 11 کال شاوخوا و چې تا کړمه مخته شیرینې زه په ترنم راویښ په ترنم شوم ویده په ترنم دا مې نه اورېدل هغه وخت کې پرزنټر و مغزه مې دومره فعال دی اوس مې په یاد دي یو ولازم مې ویل یو بل چې د لاس بنګړي د پرومال وتړه شرنګ ونه کړي د خار قاضي د ترنم خلاف فتوا ورکړي یو هغه هم تا نه اورېدلی و ښه ټپې ډېر خطر زو یو وخت د ګیلمان جان فاتحه کې دې ویلې مراسم نیولو بیا د مشاعرې برخه کې تا دا هغه ویلې ډېر خطر زو او دا خو د درویش روخانو که نه زمونږ د ټولنې روح تصویر ځکه یو ورور راپاڅېدلی همدا شی ده پامغه غازي هم ده بېرته غازي هم بېرته پامغه ده زه په قاتل او مقتول دواړو ژاړم قاتل مې ځان دی او قتلېږي بس دا لکه چې عمر دروازه مروت شعر ده نو دغسې هغه ټولنه زموږ ستاسو دغسې ده بس درویش روخان نو کمال کړی به درویش روخان واقعا ښه شاعر دی دا خو به وایي نو هلال دا خو ده کرکټ به ته هم ډېر غږولی وایي نه اوس شپه ده ترنم ده اوس د کرکټ نه ده اوس شپه ده ترنم ده نو صافی صاحب په لاس راغلی ده نه به ښه ترنم موډ کې دی کیسه مهمه بیا بل به خیر نور به ډاډو به وکړو له خیره سره دا ټپیس را پیدا سي فکر کوم مام درته لیږلی او ته را لیږلی ما ته لکه داسې به لکه پیدا کړي خو هغه دې بل وټساپ دی کې زخرې تلتې خبرې بل وټساپ ده ځکه هغه وخت زما دونه په یاد زما ورلیک ډېر ښه طرز و هغه خوندور و ټپې هماغه نوري طرز یې هماغه هماغه نورې مې پروا نه کوي مهمه دا او دې کې را سره طرز مهم ده دې کې را سره طرز سره کار ده او زه را پیدا کوم دوه رقیرا کې بندا ناڅاپي غوندې هغه را برابر شو بس کیسه نه بلټونو د جې میلادونو په دې په بڅ ته والا ودا خطرانه بیا په میاشتو زیم چرته بیا تا چیرته باندې بیا وتانو چیرته بګه پیدا کوو دا فرصت دی که څنګه شینوارې صاحب یاره صاحب نه څه کوي مې ځان غلې دی والله ورور به رښتیا مې چرګوي هم دا خو ډېر ظلم کوي د سره دا ورور البته شینوارې صاحب که دا دل چا منشن نه کړی هغه خام مواد پسې ته نشر کا
ولا دغه ده هوریزم پې وکړه ورته دا مواد زما دي نورې ټپې دي که ذهن کې یې هم صحیح ده بیا به داسې رواني به نه وي ځکه کنه؟ او دا کیسه خو ده زده مې دي خو بس پوهېږې په خپله چې ستا ماته دلته ځکه ما پوره سره شوې دی ده. دغه دی زه خیر پیدا به سي تر هغې کې تاسو کوم هغه کوئ شعر مې ډالئ سمې به یو سمې څه باندې شعر وایي سمې زه ډېر جالب انسان یم شعرونه نه دي اورېدلي اوس ځه. چېرته ته زه وایم زما ډېر جالبه داستان دی ښه ما پښتو ادبیات لوستي دي او دا خو ده دا خو ده که نه او دا جالبه به کیسې دي که به ماته یو ټپه مې یاد وي نو دا یو شعر به مې راته یاد وي نو دا ټپه داسې یو شی دی چې د هر پښتون د هر چا هغسې خو یوه یاد ده خو هغسې خو ډېر داسې راته ولاکه یاد خو لکه د مایک نه نشته لکه غزل لکه دا شوق ختم شو شوق راغی شوق شوقي لاړ دوران لکه لاړ هر څه ختم نو ما ته ولا نه دي یاد کنه زه شوق زه داسې خوښوم چې دغسې خوږې حنجرې والا سړی لګیا او دا وایي واورې موږ ورته چای وسکو چای اوس دا وګوره همداسې راته وایم بېغمه همداسې وایه راځه ولې نه دا مې نه کړې راځه همداسې وایه راځه طرز به همغه مقه طرز او هغه طرز ده زما بت یادېږي یاره هغه طرز ده که څنګه هغه دی؟ طرز نه هغه نه دی که نه ما تا ته زه خو ډېر مې ذهن کې نسته ته ودرېږه طرز به څنګه کړو ما اوس دا ذهن کې و خو رانه غلط شو بل مې پکې شروع یو دقیقه ما ته پیادېږي حافظې باندې فشار راوړ داسې به ګمان کوم پوزه د کرښه د ډیورنډا ځواننګې دي لر او بر پښتان دینا په ما دې وکړل په تاوشه واړه دې مړه شه لوی دیو واړه خیرونه زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړه یم او که دیدن کړې کلي ته راشه د نړۍ د لیپاڼ په سر ولاړه یم ستا به زمانه ستا به زمانه ګیله کېږي زما په خپلو خلکو نه رسي وسونه داسې لاسونه ډېر وخت ولا چې موبایل کې پیدا کړی خو ډېر راغلی ډېره مننه بیا هم ولا خیر چې اوسې ژوندی اوسې ټپې به هم قرضداره سي اته زده دي خو به دا بس به داسې کامره لګېدلې مثلا نن دا پروګرام بغیر د ایډیټ از راشو به دوستانو ښه ونه چې موږ خپلې خبرې کیسې دا ټولې پکې راټولو په همدې خاطر باندې بانډار همداسې خوند کوي داسې ایډیټ سي بس خپرونه راځي لکه هغه رسمي خپرونه موږ رسمي نه غیر رسمي خپرونه کوو نو ډېره مننه انشاءالله بیا بلې خپرونې ته راځو پوره آمادګي سره صافۍ صاحب بېغمه شي نه ګیر کوي له خیره نه مو ګیر کوي او دا اوس د خدای په امان ښه وخت